د پکتیکا برمل ولسوالۍ اړوند پر ذکر کې تصیرمه د فوټبال لیګ سیالۍ چې یو میاشت یې دوام وکړ پاچا خان لوبډلې په خپل نوم کړ د بدني روزنې مسؤلین چې په یادو سیالیو کې ګډون کړی وایي چې پر ذکر کې تصیرمه د فوټبال ګروپي سیالۍ د پاچا خان لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې نوموړي ویل چې دوی به په ټول توان د ځوانانو د یوځای کولو هغوی ته په ورزشي برخه کې اسانتیاوې راولاړې کړي موږ انشاءالله همیشه به دا کوشش کوو چې موږ د ولسوالۍ ته رسیدګي وکړو او دلته ځوانانو ته کشفه وکړو ورځ انشاءالله موږ هغوی ته خدمت وکړو. لوبغاړي هم خوشحاله دي چې کلونه وروسته یادې سیمې ته د ځوانانو د تشویق په موخه د بدني روزنې مسؤلین سفر کوي خو دې ولسوالۍ ته د زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي. د پاچا خان ټیم سره زه لوبغاړی یم. میش دا غوښتنه دي چې میش ته په آینده کې دا ګراوند جوړ شي او میش ته مثال سره وړل شي چې میش مثال چارې لري مخته یوسي کنه. ولایت د برمل ولسوالۍ په دغه لرې سرحدي پراته سیمه کې چې میش کې ټورنامنټ شولی دی فوټبال ټورنامنټ دی. میش تاسو نه ډېر منندوی چې تاسو دلته راغلي. میش ډېر خوشحالي چې پکتیکا نه د اولمپیک مشر ډاکټر صاحب سیرت هم راغلی دی او میش غوښتنې دي چې په آینده کې برمل ته کار وشي د سپورټس په برخه کې. د یادونې وړ دی چې هم مهاله د پکتیکا په مټاخان ولسوالۍ کې د لسګونه ولایتي لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ روانې دي.